ډزه 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 زما صادر سوری سوری شو زما جامې سوری سوری شوې زما ټول موټرسایکل سوری شو تیل ترې نه وبهېدل خو یوه ګوله یې ما کېدل نه لانه دا والله دا هغه ما ته په خپله ووایي چې 15 کلاشنکوف یې نه خالي شو نه یې سرونه کته کړل کور ته وردن نه شو بیا خو ورته دا پته وه چې یاره تپوس خو رانه د دې کولی شي سهار له راپسې ناظمان او د کلي مشران او دا سورې او هر څه منل وایي ما ورته وایي چې نه بس یې کوزه مړ کړی علما راغلل یو عالم راته وایي چې ستا ورونه دغه وخت نه راورسېدل بچې کړې وایي ما وایي چې نه بیا راته وایي چې پولیس والا راورسېدل کې یې بچ کړې وایي ما وایي چې نه بیا ته چا بچ کړي دغه مقدم ما وایي چې زه خو صرف الله دغه ځای کې زما حفاظت وکړم وایي ما د الله لفظ ویلو وي هغه راته ووایي چې دغه الله دپاره یې معاف کړه وی ما ورته ووایي چې ښه بیا دا ده چې دا ګډه وریجې میجې اخیستل لکه زمونږ یو رواج وي ما چې دا به هم ډالم بس روغه مې وکړه بچی مې په مدرسه کې د جنکو داخلې کړې په خپله 4 میاشتو نه راووتم زه یې مې وامې مدرسه کې داخل کړې چې الله ماله نوې زندګي راکړه زه به دا خپل باقي ژوند د الله په دین باندې تېروم روغ یو درخواست دا دی مسایل راځي حالات راځي او دا ګورې قوت والا خلکو سره او دا چې کوم استعداد والا خلک دي دی په دین کې هم بیا دغه شان مخکې دا د استعداد والا خلکو نه دا مسایل جوړېږي کمزوری سړی دا خبرې دغه نه شي کولی نو په هغې چې کوم دا استعدادونه دي انشاءالله یو مصممه اراده وکړو چې دا به د خیر په ځای لګوو او د دین مبارکه خبره حدیث شریف کې راځي چې ګوره د چا په منځ کې صلح کول په هغې کې منډه تړله وال دا د شپې د روڼولو او د تهجدو ټوله شپه د تهجدو او ټوله ورځ چې کوم دی د روژې نیونکو نه دا بهتر دي د خلکو په منځ کې صلح څومره فسادات او څومره نقصانات وشي او بیا ګوره شوکت لاراجي دي او د دوی داسې عادتمندي دي لکه کامران بھائی دي خالد ابرار بھائی دي په سمدستي دا مېلمانه راوړي او داسې مېلمانه دي چې په سنبالۍ ډېر ګران دی که نه لکه یکدم غونډه کې دا دغه نو دا سعادت غواړي دې خپله د دې کور الله ربالعزت او په خدای پاک یقین وکړئ په دې سره به الله ربالعزت ستاسو په دې کور او په دې کې برکتونه راوړي چې کله د آپس کې د 2 کسانو د صلح لپاره استعمالېږي الله دې دا در و دیوار او دا کور همیشه د خلکو په منځ کې د صلح لپاره او ستاسو لپاره دې د دې نه لوی سعادت نشته که ستاسو په دې لکونه کروړونه ولګي نو ستاسو په دې کې چې کوم دی ولې دغه شي ضایع شي ولګي او ستاسو د کور خلک په دې باندې ستړي شي او تاسو صرف د خلکو د دې صلح لپاره د دې ځای کې چې کوم دی اهتمام کوئ ځواب دا ګټه تاسو لپاره ډېره لویه ګټه ده الله رب العزت په تاسو د دې خیرونه او برکتونه په دنیا او آخرت باندې درکوي نو الله دې ملګرو ته فریقینو ته مبارک کړي او الله دې ځای والا تا کامران دي خالد ابرار دي خالد قاسم صاحب دي او دغه شان شوکت لالا دي دوی ټولو ته دې الله رب العزت دا مبارک کړي او الله رب العزت دې دا ځای نور هم برکت کړي او نور هم دې د خیر او برکت ځای وګرځوي او موږ لکه علماء کرامو او دا ټول راتلونکي ملګري ډېره شکریا د دې حضراتو ادا کوو چې دا د چا په ځای کې په سکون سره لکه زموږ دا روغه صلحه دغه وشوه د دې موږ ډېره شکریا ادا کوو او د فریقین هم شکریا ادا کوو الله دې تاسو ته ډېر جزای خیر درکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محروم چې د ساز د ژوندانه پیدا کول خالقه بیا د ولي پښتانه پیدا کول زمون په یو کېدو باندې د هیڅ چا صلاح نه وه حالات و امکانات د بیلتانه پیدا کول زه د حالاتو بدماشي وجاړم او که نه خپله خاموشي وجاړم د غریبانو خودکشي وجاړم که د شتمنو عیاشي وجاړم دلته کې هر دویم سړی دجال دی زه کوم قاتل کوم یو وحشي وجاړم او زه یو په پټپات بل د ظالم په خپو کې د دې ښار کوم پالشي وجاړم یو په پټپات بل د ظالم په خپو کې د دې ښار کوم پالشي وجاړم عبید ملنګ د ړندو په ښار کې زه د احساس متلاشي وجاړم بې معنی او بې وجدانه زندګي ده دا زمونږ څه بې عنوانه زندګي ده زما واړه ارمانونه یې لا هوکړه د اوبو په شان روانه زندګي ده مودې وشوې په یو اوږد اضطراب کې لمرۍ ناویزانه زندګي ده زهر هم د اور په بیه ملاویږي په دې ښار کې څومره ګرانه زندګي ده وخت بدل دی محبت هم په پیسو دی سمه ډکه له تاوانه زندګي ده
عبید جان هر قاتل خریدار دی، عبید جان هر قاتل خریدار دی. دا زمونږ سارزانه زندگی ده. شعرونه دي چې په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کیږي، په دې سیاله نړۍ کې هغه قام پاتې کیږي. دا دور د پیسې دی په مطلب باندې نظر وي، نو ځکه محبت له خپل مرام پاتې کیږي. زما د غریبۍ نه چې خبر شي نو بدل شي، بلا یاران زمانه ګام په ګام پاتې کیږي. نو سوم چې د ښکلو په محفل باندې ورځمه، زړګی پکې زمانه سریام پاتې کیږي. او چې چاله یې د سر په تاوان غږ راپورته کړی، چې چاله یې د سر په تاوان غږ راپورته کړی، عبید په هغه خلکو کې ګمنام پاتې